ایمان پلورونکي شپږ څلوېښتمه برخه. د سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله د دوران رښتینی کیسې. صلاح الدین پر د غزمکارا پیدا کړه، ته یو بل صلاح الدین پر د غزمکارا پیدا کړه. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى. اما بعد، ورونو په تیره برخه کې موږ تاسو واوریدل چې سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت الله علیه په شوبک کې او حال ته بیا په کریک کې چې هغه هم د صلیبیانو یو مهمه کلا و. د صلیبیانو پادشاهان راټول شوي وو او د هغو نجونو په اړه باندې فکر کاوه چې د سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت الله علیه سره د شوبک په کلا کې بندیان وي چې څه ډول یې راخلاص کړي. ټول خپل نظرونه وړاندې کړي وو او بل اخر دې پایله ته ورسېدل چې یو ډله کسان به برابروي چې هغه نجونې راخلاص کړي. بشمیره مؤرخینو د شوبک صوبې ته جلا جلا رنگونه ورکړي دي. په هغو کې رښتیا ویونکی مؤرخ چې د ویلیام اف ټایر په څیر عیسوی دی، په صلیبیانو یې سخته ګوتنیونه کړې. هغه لیکي چې د هغوی واکمنو د خپل نجونو په وسیله د مسلمانانو په سیمو کې د جاسوسۍ ورانکارۍ چارو ته زیاته پاملرنه کوله. له دې نه د هغوی خپل اعمال ښه راڅرګندېږي چې څه وړ وو. دا صحیح ده چې د مسلمانانو یو څو غیر نظامی مشران تر خپل اغیز لاندې راوستي وو. خدای ذهن ته نه ورتله چې د مسلمانانو یو قوي پوځ هم شته. د کوم ملت او د هغې د پوځ ملي احساس ماتول اسان کار نه دی. دا په داسې حال کې چې صلیبیان د مسلمانانو تشلاسې قافلې لوټلې، د هغوی کوچنیان لوڼې یې تښتولې وې. په نیول شوي سیمو کې په پراخه پیمانه د مسلمانانو ناموسونه لوټ کړي وو، عام وژنه یې کړې وه او بې شمېره مسلمانان یې بېګار کمپونو ته لېږلي وو او د څارویه کار یې ترې اخیستی وو. خو د مسلمان قوم جذبه وژل اسان کار نه ده. دی لیکي دوی د مسلمانانو په زړونو کې د دې کړو وړو انتقامي جذبه راویښه کړه او د مسلمانانو په صفونو کې د یو څو غدارانو په پیدا کولو د دغه دین سترتوب ټپي کېدای نه شو. تاریخ پوهانو لیکلي دي په هغه مهال کې چې په شوبک کې د نظامي حملې اړتیا وه او هغه مهال چې سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت الله علیه په نظامي لحاظ کمزوری و، صلیبیانو له شوبک څخه د یو څو نجونو را ایستلو ته خپله پاملرنه واړوله او د دغه کار لپاره د سرتیرو ډله تیارول پیل کړل. هغه لیکلي چې د صلاح الدین ایوبی نظامي پوهه د ستاینې وړ ده چې هغه په صلیبیانو باندې دا ویره ایښې وه چې په پوځ کې ورته ګډوډي خپره کړې ده او صلیبیان یې تر اغېزې لاندې راوستلي. صلیبیانو خو د دې خبرې هیڅ چیرې خیال نه و کړی چې په خپله د سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت الله علیه پوځ ټول ټولی او خور ورسوی او دا هم ویل کېده چې په خپله سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت الله علیه دغه حالت اندېښمن کړی و. د هغه ځانګړي مشاور قاضي شداد چې د هغه د کومې اندېښنې یادونه کړې وه، هغه همدا کېدای شي چې د هغه عسکري ټولۍ په صلیبیانو پسې خواره واره سوي. له دې امله د پوځ مرکزیت ختم سوی و. دا خبره هم صحیح ده چې دغه عسکري ټولۍ له ځانګړي دیني احساس سره جنګېدل. داسې مثالونه هم په لاس راغلي دي چې د مسلمانو مجاهدینو ځینې ټولي په بېدیاني لارو کې او له خوراک څښاک بې برخې شوي وو، خو هغوی په هر حالت کې له جنګه لاس نه اخیست. دا د احساساتو جنګ و چې صلیبیان ترې بې برخې وو. هغوی چې خپل قومندانان د شاتګ په حال کې ولیدل، جنګي جذبه یې سړه سوه. که صلیبیانو دې لوري ته پاملرنه کړې وای نو د سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت الله علیه خور ور پوځ یې کنټرولولی سو. خو هغوی کوچنۍ خبرو ته دومره پاملرنه نه کوله لکه څومره چې مهمو جنګي چارو ته پاملرنه کوله. ورونو، تاریخ ته مو ښه پام وي چې څوک غلط اړخ ورنه کړي. دلته دا خبره څرګندول ضروری دي چې د هغه زمانې د څو تنو صلیبي پیښ لیکونکو په حواله دوه درې نامسلمانو مورخینو دغه ډول ناسمې لیکنې کړي چې سلطان صلاح الدین ایوبی 2 کاله پرله پسې شوبک کلابند کړی و او ناکام رستون سوی. هغوی یې لامل دا لیکلی چې د صلاح الدین ایوبی او نورالدین زنګي ترمنځ بې باوري پیدا سوې وه. سلطان نورالدین زنګي ته مشاورینو ویلي وو چې صلاح الدین ایوبی پر مصر د ځانګړي واکمنۍ وروسته په فلسطین هم خپلواک واکمن کېدل غواړي. هغه چې فلسطین ونیسي نو هغه به معزول کړي. دغه مؤرخین لیکلي دي چې سلطان نورالدین زنګي د مرستې په بهانه شوبک ته خپل پوځونه ولېږل چې دا ګوندې د سلطان صلاح الدین ایوبي لپاره مرسته ده. خو دوی لیکي چې سلطان نورالدین زنګي رحمت الله علیه خپل پوځیانو ته
په پټه باندې دا لارښوونه کړې وه چې د شوبک نظامي چارې په خپل لاس کې واخلي. کله چې د نورالدین زنګي پوځ راغی نو صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه ته چا وویل سلطان نورالدین زنګي دا پوځ د هغه د مرستې لپاره را لېږلی نه دی بلکې د هغه د مرکزي قومندانۍ د لاسته راوړلو لپاره یې را لېږلی دی. د دې خبرې په اورېدو د سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه زړه مات شو. د شوبک کلابندي یې ختمه کړه او پوځ ته یې د مصر په لور د حرکت امر وکړ. دا د هغو مؤرخینو له انده تاریخ و، خو ځینو عیسوي مؤرخینو د سلطان نورالدین زنګي رحمت الله علیه او د سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه ترمنځ فرضي اختلافات ډېر څېړلي دي، خو د هغو مؤرخینو شمېر ډېر زیات دی چې دا خبره یې ثابته کړې چې سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه د یوې نیمې میاشتې کلابندۍ په موده کې د شوبک کلا یې ونیوه او فتح یې کړه. خو دا خبره هم څرګنده ده چې صلیبي ورانکاریو د سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه په خلاف د نورالدین زنګي د راپارولو هڅې کړې وې چې هغه هڅې بریالۍ نه سوې. او د دې خبرې ثبوت دا دی چې د سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه محترم پلار نجم الدین ایوب هم ډېر لرې واټن وواهه او شوبک ته ولاړ. له هغه سره شک پیدا سوی و چې زوی یې په رښتیا دغسې کوم عمل سرته ونه رسوي چې ورانکار یې له سلطان نورالدین زنګي سره مخالف نه کړي. قاضي بهاءالدین شداد رحمت الله علیه په خپلو یادښتونو کې لیکي صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه چې خپل پلار محترم ولید ډېر حیران سو. روغبړ یې ورسره وکړ او د هغه لاس یې ورمچ کړ او داسې یې وګڼله چې محترم پلار یې د صوبې د مبارکۍ لپاره راغلی دی. خو د سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه پلار په لومړي ځل خپل زوی ته دا خبره وکړه آیا نورالدین زنګي ناپوه دی چې زما په څېر د نومرکي او غریب سړي زوی یې د مصر حاکم وټاکه؟ آیا زه به دا خبره واورېدای سم چې ستا زوی د ځانګړې واکمنۍ په خاطر د اسلامي سلطنت له ساتندوی نورالدین زنګي دښمن سوی دی؟ ولاړ شه او له نورالدین زنګي نه بخښنه وغواړه. خو د دغو خبرو او اترو په نتیجه کې هغه ته څرګنده شوه چې د امت مسلمه د قافلې سالار سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه ذهن پاک دی او هغه غواړي چې له سلطان نورالدین زنګي نه مرسته ترلاسه کړي. نجم الدین ایوب ډاډه سو او معلومه سوه چې دا د صلیبیانو ورانکاري او چال دی. سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه خپل ځانګړی استازی او باوري سړی فقهي عیسی الحکاری د خپل پلار سره یې ملګری واستاوه او یو لیکلی پیغام یې د اسلام سپېڅلي دین سرښندونکي نورالدین زنګي په نامه ورکړ. د شوبک نه یې ځینې ډالۍ هم ورولېږلې. هغه نورالدین زنګي رحمت الله علیه ته لیکلي وو ارزښتناکه ډالۍ د شوبک کلا سوبله چې زه یې تاسو ته ډالۍ کوم او تر دې وروسته به د الله جل جلاله په مرسته د کرک کلا هم تاسو ته وړاندې کړم. سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه په دې پیغام کې څرګنده کړې وه چې د صلیبیانو له ورانکارۍ دې باخبره اوسي او دا هم باید هیره نه کړي چې د اسلامي سلطنت ځینې واکمن هم په دې کار کې له صلیبیانو سره مرسته کوي. دې ډول وګړو ته باید سخته سزا ورکولی شي چې نور ورڅخه پند واخلي. سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه په پیغام کې د شوبک د هغه مهال حالات او د خپل پوځ څرنګوالی په تفصیل سره لیکلی و او یو څه انقلابي وړاندیزونه یې هم سلطان نورالدین زنګي رحمت الله علیه ته کړي وو او دا یې ورته لیکلي وو. په دې حالاتو کې چې دښمن زموږ په ځمکو کې کلابند دی او د جګړې په ډګر کې زموږ په خلاف فعالیتونو بوخت دی او د خپلو زیرزمیني فعالیتونو په وسیله زموږ ترمنځ شکونه راولاړوي او خاینان پیدا کوي. زه دې نتیجې ته رسېدلی یم چې زموږ غیر نظامي قیادت نه یوازې دا چې ناکام شوی دی لا چې د اسلامي سلطنت لپاره ترې خطر هم پیدا شوی ده. موږ له کوره لرې په بېرحمه بیدیا کې له دښمن سره په جګړه اخته یو. زموږ مجاهدین جنګیږي او شهیدانیږي، هغوی وږي تږي هم په جګړو مصروف دي، کفنونه هم نه وررسیږي. د هغوی مړي د اسونو تر سمانو لاندې ټوټې ټوټې کیږي او په بیدیا کې غوښې ګیدړان او مرغان خوري. د اسلام عظمت او پرتم او د مسلمان امت وقار چې څومره پر دوی ګران دی هومره په هیچ چا نه ده ګران. زموږ د غیر نظامي واکمنو د وینو یو څاڅکی هم نه تویږي. هغوی د جګړې له ډګره ډېر لرې په امن کې ناست دي او همدا لامل دی چې له مزو چلچو سره عادت سوي دي. دښمن هغوی د ډېرو ښکلو او نازمینو نجونو او اروپایي شرابو په وسیله خپل ګوډاګیان کوي. موږ د دین او ایمان لپاره سرونه جارو او هغوی خپل ایمانونه پر دښمن پلوري، مزې چلچې کوي او د هغوی مټې ځواکمنوي. او په ادامه یې سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه لیکلي وو اوس په داسې حال کې چې زه د فلسطین دروازې ته رارسېدلی یم او د فلسطین د نیولو پرته مې د بیرته ستنېدو عزم کړی نه دی. دا خبره اړینه ګڼم
چې تاسې نورالدین زنګي غیر نظامی واکمنان تر خپل کلکې څارنې لاندې ونیسئ. امیر العلماء ته ووایي چې هغه په جماعتونو او هر ځای کې اعلان وکړي چې په اسلامي سلطنت کې یو خلیفه دی او هغه هم په بغداد کې دی. په هر مسلمان دغه یو خلیفه اطاعت لازم دی، خو په خطبه او کوم جماعت کې د دې خلیفہ نوم نه اخیستل کیږي. یوازې د الله جل جلاله عظمت منل او د هغه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم تابعداري ضروری ده او بس. دا حکم هم نافذ کړئ چې کوم خلیفہ یا کوم واکمن کوم لوري ته د ورځې ځي د هغه له ساتونکو پرته د نور وګړي د مشایعت په توګه ورسره نه ځي او خلک دې ورته په لارو کې د رکوع په څیر تعظیم او درناوی نه کوي. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت الله علیه تر ټولو مهمه خبره دا لیکلې وه چې د شیعه او سنیانو ترمنځ اختلافات په زیاتېدو دي. د فاطمی خلافت له عزل کېدو سره دا اختلافات نور هم زیات شوي دي. دغه اختلافات باید له منځه ولاړ شي. بېشکه خلافت او حکومت د سنیانو دی، خو کوم سني واکمن دا حق نه لري چې شیعګان خپل غلامان وګڼي. په حکومت او پوځ کې د شیعګانو ته مکمل استازیتوب ورکړی شي. د سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت الله علیه په لیک کې دغه ډول یو څو نور انقلابي وړاندیزونه هم وو. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت الله علیه نورالدین زنګي ته لیږلي وو. مؤرخین په دې خبره باندې یو وخت دي چې سلطان نورالدین زنګي دا وړاندیزونه سملاسي عملي کړل. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت الله علیه په خپل هم د سنیانو او شیعګانو ترمنځ اختلافات خورا تدبر سره پای ته ورسول. ورونو دا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت الله علیه ته چې د الله جل جلاله د لارې رښتینی مجاهد و، د الله ورکړه چې هم په سیاسي، دینی او ټولنیزو چارو کې بې ساري پوهه درلوده او هر بغاوت او د دښمن چال یې خورا تدبر او حکمت سره د شکست سره مخامخ کاوه او لغوه کاوه چې د شوبک د کلا نیول او همدارنګه د سلطان نورالدین زنګي رحمت الله علیه او د ده ترمنځ اختلافات چې کوم حل کړل او پای ته یې ورسول، دا یوه ښه بیلګه ده. خیر اوس به ورشو د فلسطین په دغو ګډ وډو حالاتو کې چې سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت الله علیه خو په ښه تدبر باندې روان و، خو هلته بیا صلیبي واکمنان هم په قراره نه و ناست. وربسو چې هغوی د سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت الله علیه او د مجاهدینو په مقابل کې څه ډول پلان ترتیبوي. صلیبیانو په کرې کې پر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت الله علیه د ځوابي حملې په لارو چارو غور کاوه. د هغوی مرکزی قومنداني د استاجو په وسیله خپل خورو ورو لښکرو ته پیغامونه لیږلي وو چې له مسلمانانو سره دې د جګړې هڅې نه کوي، بلکې د راوتلو په لارو چارو دې غور وکړي چې د ځوابي حملې لپاره ښه زیات پوځ راټول کړی شي. له دغو اوامرو سره یې د 40 سرتیرو یوه ډله جوړه کړه چې سوبخ ته د مظلومو په لباس کې ولاړ سي او جاسوس نجونې له هغه ځایه راوباسي. صلیبي واکمنان په دې فکر وو چې سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت الله علیه هلته په مصر کې نشته. هلته یې هم په خپلو ورانکاریو کې د زیاتوالي پرېکړه وکړه. هغوی زر تر زره د سوډانیان او فاطمیانو یو ځای کول او د هغوی په وسیله د قاهرې نیول غوښتل. د شوبک او کرک ترمنځ سیمو کې زیاتې وینې بهېدې. هغه سیمه شګلنه او هواره نه وه، ځای په ځای د خاورو او شګو غونډۍ وې. کوچني کوچني ځنګلونه هم وو، ځای په ځای د وچو شګو پلندۍ هم وې چې هر څوک به ورداخل شو بیا به یې ترې د راوتلو لاره نه میندله. په دغسې سیمو کې صلیبیان هم مړه کېدل او د صلاح الدین ایوبی رحمت الله علیه مجاهدین هم، او هلته هغه عیسویان هم مړه کېدل چې له شوبک نه د مسلمانانو له ویرې د کرک په لور تښتېدل. په هوا کې د کجرانو ډلې الوتلې، د هغوی ججورې د انسانانو په غوښو ډکې وې. بېدیانۍ څیرونکو حیواناتو به مړي څیرل او د جګړې دا حال و لکه له ختیځه تر لویدیځه پورې چې انسانان یو تر بله سره وژني او په وژلو اخته وي. په دغه پراخه شګلنه دښته کې ځای ځای د خرما کوچني کوچني ځنګلونه هم وو چې اوبه هم پکې پیدا کېدې چې ستړي ستومانه ټپي وږي تږي انسانان به هلته ورتلل او بیا به د هغه ځایه د پاڅېدو نه وو. ورونو په دغو حیبتناکه حالاتو کې به ورشو یوې عجیبې او تراژیدي واقعې ته چې په یو مجاهد باندې تېره سوې ده. ورونو دا د هغه وخت د یو مسلمان مجاهد درد او غمجنه واقعه ده. نورې خو لا د تاریخ په لمنو کې پټې دي. اوس هم د دې امت د هر مجاهد سینه له دغسې دردونو ډکه ده او هغو اسلامي احساساتو په مخه اخیستي چې عماد یې اخیستی. دا چې عماد څوک ده او څه ډول تراژیدي واقعه پې تېره سوې وربسو او وابوي. عماد هاشم د سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت الله علیه د پوځ د یو کوچني ټولي قومندان ده. هغه د شام هستوګن و، ځکه یې ځان ته عماد شامي وایي. د
د صلیبیانو پر خلاف چې هر څومره جذبه د هر مسلمان سپاهي په زړه کې وه هماغومره په عماد شامي کې هم وه خو د هغه په احساساتو کې د انتقام او قهر ولولې زیاتې وې د هغه په باب ټول نه پوهېدل چې یتیم دی او که نه ځکه چې د هغه پلار د هغه په مخ کې وژل شوی نه و هغه د 14 کلونو په عمر له کوره تښتېدلی و د هغه ښه په یاد و چې په کوچنیتوب کې صلیبیانو شوبک نیولی و او بیا یې د مسلمانانو بې درېغه وژنه کړې وه د هغه وړکتوب د صلیبیانو په وحشت کې تېر سوی و هغه مسلمان جنگي بندیان یې هم لیدلي وو چې د څارویو په څېر به ګلې ګلې راوستل کېدل او د هغه په مخ کې به د هغو بندیانو مرۍ پرې کېدې او وژل به یې چې د ټپونو له امله به تللی نه شول هغه د مسلمانانو له کورونو د نجونو تښتول هم لیدلي وو او بېګارونو ته یې د مسلمانانو بیول هم لیدلي وو د شوبک مسلمانانو به ویل چې کله په ښار کې له څه لامل پرته د مسلمانانو نیول او بېګار کیم ته بوتل پیل شي د هغوی پر کورونو یرغلونه شروع شي نو پوه شه چې په کوم ځای کې یې د مسلمانانو له لاسه ماتې خوړلې ده خو دغه اوامر چې کله په هغه وخت کې د صلیبیانو لخوا پیل سوي وو او صادر سوي وو د عماد شامي کور هم خوندي پاتې نه و د هغه یوه خور وه چې عمر به یې 7 یا 8 کاله و هغه ته خپله خور یاده سوه هغه ډېره ښکلې او د نانځکې په څېر نجلۍ وه په کور کې پلار مور او مشر ورور هم و یوه ورځ د عماد خور له کوره ووته او ورکه شوه پلار یې ولټوله خو هېڅ چیرې یې پیدا نه کړه یو مسلمان ګاونډي ورته وویل چې هغه عیسویانو وړې ده پلار یې د ښار حاکم ته په فریاد باندې ورغی چې څنګه یې وویل چې مسلمان دی حاکم ورته په غوسه شو او توره یې پرې پورته کړه چې پر واکمن باندې دومره بد پور پورې کوي پلار چې کور ته راغی د عماد مشر ورور حماد او پلار یې د عیسویانو په خلاف شور او ځواک جوړ کړ خو په نتیجه کې د شپې لخوا د هغوی په کور باندې حمله وسوه عماد خپله مور او مشر ورور د وژلو په حال کې ولیدل او په خپله عماد له کوره وتښتېد او د یو مسلمان په کور کې پټ شو تر دې وروسته بیا عماد خپل کور نه ولیدلی ځکه چې هغه مسلمان له دې ویرې بهر نه پرېښوده چې عیسویان به هم دی ووژني لږې ورځې وروسته هغه مسلمان دی یو بل سړي ته وسپاره چې هغه یې په پټه له ښاره وایست سهار مهال هغه له یو کاروان سره روان و تر ډېرو ورځو واټن وهلو وروسته شام ته ورسېده هلته له یو شتمن سوداګر سره مزدور شو اوس نو د هغه همدا ژوند و چې مزدوري وکړي او ژوندی واوسي ځکه چې هیڅوک یې نه و پاته هغه په ذهني توګه بالغ او راویښ سو د بدلې اخیستلو ولولې یې راوپارېدې د همدې ولولو د اغېز له امله یې پوځ خوښېده او هغه د سوداګر مزدوري پرېښوده او له کوم پوځي افسر سره مزدور شو عماد هغه ته وویل چې څه پرې تېر شوي او دا یې هم ورته وویل چې په پوځي لیکو کې شاملېدل غواړي پوځي افسر د هغه پالنه وکړه او د 14 کلونو په عمر یې په پوځ کې شامل کړی هغه د بدلې اخیستلو په بېصبرۍ سره انتظار کاوه په 3-4 جګړو کې د ګډون وخت په لاس ورغی چې هغه پکې په خپله وړتیا وښوده 12 کاله وروسته هغه له پوځ سره مصر ته ولېږل شو سلطان نورالدین زنګي د سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه د مرستې لپاره لېږلی 2 کاله یې په مصر کې تیر کړل بیا الله پاک د هغه دا هیله هم ترسره کړه چې پر شوبک د حمله کوونکو پوځ سره ولاړ خو هغه ته په هغه پوځ کې دنده وسپارل شوه چې په شګلنه بیدیا کې باید په صلیبیانو یرغلونه وکړي هلته هغه د صلیبیانو لپاره آسماني قهر ګرځېدلی و د هغه چریکي ګروپ مشهور سوی و عماد شامي رحمت الله علیه به د خپلو چریکانو سره په بیدیا کې د صلیبیانو څار کاوه او د څیرونکو پړانګانو په څیر به یې پرې یرغلونه کول خو د هغه په سینه کې چې کوم اور بل و
هغه نه سړی دی. یوه میاشت وروسته د هغه په ټولي کې یوازې 4 سپاره پاته وو، نور ټول شهیدان شوي وو. یوه شپه له خپلو 4 سپرو سره د صلیبي سپاهیانو پر 50 کسیز ټولي باندې ناڅاپه یرغل ورول چې هغه ټوله ورځ څارلي وو. د ورځې یې له 4 کسو سره په 50 کسانو حمله کولی نه شول. په هغوی پسې ډېر لرې تللي وو. د شپې صلیبیان تم شول او پړاو یې وکړ، خو زیات شمېر پیرهداران یې ویښ وو. عماد د نیمې شپې په مهال د اسونو په ځغاسته د صلیبیانو له منځه داسې تیر سو چې له خپلو ملګرو سره یې زیات شمېر صلیبیان ښي او کیڼ لوري ته په برچو باندې ووهل. هغوی چې هر متحرک څیز ولید د تورې او برچې وارې پرې وکړ او پناه شول. ځای په ځای صلیبیان د اسونو تر سمانې لاندې هم راغلل. څوکیدارانو په تیاره کې غشي هم وویشتل، خو خطا ولاړل. په ښه لرې ځای کې خپل ملګري ودرول او یو ځل بیا په شا سول. دا فکر یې هم ونه کړ چې دښمن یې ویښ سوی دی. هغه خپلو ملګرو ته د یرغل امر وکړ. په تیاره کې یې تور سیوري ولیدل. هغوی په ځغاسته د هغوی له منځه تیر سول. خو دا ځل د یرغل کولو وروسته د 5 په ځای 3 پاتې وو. 2 ملګري تر صلیبیانو په غشي باندې وشتلي وو او د اسونو څخه غورځېدلي وو. د عماد وینه نوره هم په جوش راغله. خپلو مجاهدو ملګرو ته یې وویل اوس به ترې بدله اخلو، خو دا د هغه ناپوهي وه. هغه خپل دواړه مجاهدین راستانه کړل چې په قرار صلیبیانو ته رانږدې شول. د یرغل امر یې وکړ. دا ځل یې اسونه هم ستړي شوي وو او دښمن یې هم په مکمل ډول ویښ و. د دې حملې په نتیجه کې عماد یوازې پاتې شو. دا ځل چې هغه د دښمن له منځه راووت، د هغه سره د 2 ملګرو په ځای باندې 2 صلیبیان چې په هغه پسې راغلي وو. په تیاره کې هغه د هغوی له اختار نه وپېژندل او کنه هغوی خپل ملګري ګڼل. صلیبیان په عماد پسې ور ورسېدل او د تورو حمله یې پرې وکړه. له هغوی سره اوږدې برچې وې. د اسونو په ځغاسته کې له دواړو سره مقابله پیل کړه. بیا اسونه پر یو بل باندې راوګرځول او مخامخ جګړه شروع شوه. جګړه ډیره اوږده شوه او په پای کې عماد دواړه صلیبي سپاهیان هم ووژل او دا دواړه اسونه یې شوبک د لېږلو په خاطر باندې ونیول. له هغوی نه یې تورې هم واخیستې او روان شو. بیا د آرام کولو لپاره یو ځای تم شو، خو له ویده کېدلو وېرېده، ځکه چې هر وخت د دښمن په ګیر کې راتلی سو. هغه ټوله شپه په ویښه باندې تېره کړه. د ستورو له حرکت نه یې معلومه کړه چې شوبک او کرې کوم لوري ته دی. او دی باید په بیدیا کې کوم لوري ته ولاړ شي چې له کوم ټولي سره یو ځای شي. د سهار کېدو سره سم روان سو. هغه په بیدیا کې رالوی سوی و. د لارې غلطولو یې هېڅ ویره نه وه. هغه یو ازمایل شوی چریک و. له لرې واټن نه یې د خطرې د بوی احساس کولو استعداد لاره. هغه لرې صلیبیان د 4 کسانو د ټولۍ په شکل د روان تګ په حال کې ولیدل. که له هغه سره 2 نور اسونه نه وای نو پر کوم ټولۍ حمله کوله. هغه لرې د حالاتو په څارنه په خپله مخه ولاړ. په لاره کې یې څو ځایه مړه څاروي او د صلیبیانو مړي پراته وو او ویې لیدل چې کجیرانو او ګیدړانو یې غوښې خوړې. په هغو کې به یې د خپلو ملګرو مړي هم وو. هغه روان او لمر هم ښه راپورته سو. په لاره کې د غونډیو یوه سیمه راغله چې په لاره کې قدم په قدم تاوکخونه وو. دلته ویره وه چې د صلیبیانو کوم ټولۍ به دلته د شپې تېرولو لپاره قیام کړی وي. هغه د لمر تر پرېوتلو د مخه له هغه ځایه تېرېدل غوښتل. دا ویره هم وه چې په کومه غونډۍ کې ورته صلیبي غشي ویشتونکي ناست نه وي. هغه هر لوري ته کته پورته کتل. په مخکې لاره کې د 2 غونډیو په منځ کې تاوېده. هلته چې وګرځېده ناڅاپه یې د چا د منډو غږ تر غوږ شو. کوم انسان یې تر څنګ د غونډۍ شاته پټ شو. هغه د آس واګی کش کړ او په چابک یې وواهه. په ډیره چالاکۍ د غونډۍ شاته ورغی. مخې ته لاره یوې بلې غونډۍ بنده کړې وه. دغه ځای د یوې ژورې کندې په څیر و، خو له عماد نه کوم 20 ګامه وړاندې د یوې زړې چپنې څښتن انسان په لاسونو او زنګونونو پر غونډیو د ختلو کوښښ کاوه. عماد ته یې شا وه. د دې انسان سر پټ و او بې وسلې ښکارېده. عماد ورته د مقابلې بلنه ورکړه، خو هغه په غونډۍ باندې د ختلو کوښښ کاوه او غونډۍ هم ډیره ګرانه وه. عماد مخکې ورغی، خو هغه انسان یو بل کوښښ هم وکړ، خو پښه یې تکیه نه سوه.
هغه انسان خورا ستړی شوی و، پښې سستې سوې او له غونډۍ څخه راوښویېده او د عماد د آس په پښو کې پرېوت. د هغه له سره څادر لرې شو. عماد چې ولید حیران پاتې شو، او هغه سړی نه بلکې یوه ځوانه نجلۍ وه او دومره ښکلې وه چې عماد په خپل ژوند کې لیدلې نه. عماد له آس نه کوز شو او نجلۍ وېرېدلې وه. د هغې پاتې زور او قوت ویرې ختم کړی و. هغه پورته شوه خو کېناسته. عماد ترې وپوښتل څوک یې؟ هغې وویل لومړی اوبه راکړه. عماد هم له خپل آس څخه یو پتکی راپورته کړ او یو څه اوبه یې ورکړه. هغې نجلۍ هم په بېصبرۍ سره اوبه وڅښلې او سترګې یې په بندېدو سوې. خو عماد د خوړلو لپاره یو څه ورکړه. څنګه چې خواړه نسته ښکته سول، په مخ کې یې د ژوند نښې ښکاره سوې. عماد هغې ته وویل له ما نه مه وېرېږه، ووایه ته څوک یې؟ هغې په ستړې ژبه وویل د شوبک نه له خپلې کورنۍ سره راوتلی وم، ټول ووژل شول، زه یوازې پاتې شوم او مسلمانانو په موږ باندې په لاره کې حمله کړې. خو عماد ورته وویل ما ته رښتیا ولې نه وایه؟ ته څوک یې؟ تا چې ما ته څه ویلي دروغ دي. هغې په وېرېدلې لهجه وویل دروغ دي وي، خو پر ما رحم وکړه او ما کرېک ته ورسوه. عماد وویل شوبک ته؟ زه تا شوبک ته رسولی سم، کرېک ته نه. ته ګورې چې زه مسلمان یم، زه په لاره کې د عیسویانو په لاس وژل نه غواړم. نجلۍ وویل نو بیا ما ته یو آس راکړه، زه نجلۍ یم او په پښو تللی نه شم. ته پوهېږې که په لاره کې د چا په لاس ورغلم نو زما انجام به څه وي؟ خو عماد ورته وویل زه تا ته آس هم درکولی نه شم، تا له دې ځایه یوازې لېږلی هم نه شم. دا زما دنده ده چې له دې ځایه دې له ځان سره شوبک ته بوځم. خو نجلۍ ورته وویل هلته به مې چا ته سپارې؟ عماد ورته وویل خپلو حاکمانو ته به دې وسپارم او ډاډ در کوم چې هلته به له تا سره هغه رویه نه کېږي له کومې نه چې ویره لري. نجلۍ کرېک ته په تللو ټینګار کوو. عماد ورته وویل چې هغوی ته امر شوی چې له شوبک نه عیسوي استوګن تېښتې ته مه پرېږدي. سربیره پر دې هغه نجلۍ ته وویل چې کرېک ته به ونه رسېدی سي. څرنګه چې یوه سره سپینه نجلۍ وه، له هغې سره ویره وه چې مسلمان مجاهدین به یې بې پتي وکړي. هغې فکر وکړ چې ولې له هغه سره د خپلې ابرو سودا ونه کړه او په بدل کې ترې آس وغواړي. نجلۍ خپله رویه بدله کړه او عماد ته یې وویل زه ډېره ستړې سوې یم، د شپې به همدلته پاتې شو، سهار به شوبک ته ولاړ شو. عماد هم ستړی شوی و، د آسونو یې همدا حال و. هغه د نجلۍ حالت ته هم کتل، همالته یې د تم کېدو پرېکړه وکړه او دواړه دلته پاتې شو. تر دې دمخه نجلۍ هغه ته په غور کتلې نه و. هغې همدا لیدلي و چې د یوې غټې ګیرې څښتن مسلمان مجاهد دی چې د بدن له جوړښت او زیاتو ګردونو له امله وحشي ښکارېده. نجلۍ له هغه څخه د ترحم هیله هم نه لرله. اوس چې هغې بل فکر کړی و، عماد ته یې په ژور نظر وکتل. خو دا مهال عماد هم هغې ته په ژور نظر کتل. هغه فکر کاوه چې دومره ښکلې نجلۍ چیرې چې صلیبي او اسلامي سفاهیان د اوږدې مودې راسې د څیرونکو حیواناتو په څیر ځغلي، د هغې لپاره څومره خطرناکه ده. او دا هم کېدای شي چې د دې نجلۍ په سر قومندانان او سفاهیان په خپلو منځونو کې سره ونښلي. هغه په خپله هم ملایکه نه و. هغه د نجلۍ سترګو ته په ځیر ځیر کتل. دا مهال نجلۍ هم هغه ته کتل. عماد کوښښ کاوه چې له نجلۍ څخه سترګې واړوي، خو د نجلۍ سترګو د هغه سترګې نیولې وې. هغه په خپل بدن کې داسې ولوله احساس کړه چې د هغه لپاره پردی و. هغه یو ځل خپلې سترګې ټیټې کړې، خو سترګې یو ځل بیا راپورته شوې او نا ارامه غوندې شو. د نجلۍ پر شونډو نرۍ مسکا راغله. عماد ورته په کراره وویل ته ښایي پیغله یې؟ نجلۍ ځواب ورکړ هو، او له لږ څه سوچ پرته یې وویل زما په دې دنیا کې هیڅ څوک پاتې نه سو. که ته له ما سره کرېک ته ولاړ سې زه به در سره واده وکړم. خو وروڼو عماد یو مجاهد و او بصیرت یې لاره. عماد را ویښ غوندې سو، ویې ویل بیا به راته وایه چې خپل دین هم پرېږده چې زه دا کار کولی نه شم. نجلۍ ته یې وویل ته شوبک ته ولاړه سه، زما سره واده وکړه او مسلمانه سه. نجلۍ وویل زه په هر حال کې کرېک ته تلل غواړم، که ته له ما سره هلته ولاړ شې ستا دنیا به بدله سي. خو نجلۍ د سودا لوبه پیل کړې وه. عماد بل فکر کاوه او دا فکر داسې و چې هغه پرې په خپله هم نه پوهېده. هغه بیا غلې نجلۍ ته وکتل، د هغې وریښمینو زلفو او سترګو ته به یې کتل، بیا به یې سر ټیټ کړ او په سوچونو کې به ډوب شو.
داسې ولکه د نجلۍ چې هیڅ خبره نه یې اورېدلې. لږه شېبه وروسته د نجلۍ مخ د ګرمې شپې په تیاره کې ډوب شو. عماد په آس باندې د تړلیو د خوراک له شیانو څخه یو څه شیان راواخیستل او نجلۍ ته یې ورکړل او په خپله یې هم یو څه وخوړل. عماد دومره ستړی و چې څنګه یې خواړه وخوړل نو خوب ورغی، وغځېده او ویده سو. ورونو، دا چې د عماد او نجلۍ ترمنځ به کومه تراژیدي او غمګینه واقعه وروسته پیښیږي، او آیا عماد به نجلۍ شوبک ته ورسوي او که نه، او آیا صلیبیانو چې